پاکستان په خپل کور کې تاریخي ماتې وخوړه. پاکستان په خپل کور کې د شلوریزو لوبو د لړۍ 3-0 وبایلله. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په پرله پسې توګه د شلوریزو لوبو لړۍ 3-0 سریلانکا ته وبایلله. دا لومړی ځل دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د شلو اورونو لوبو لړۍ پیلي. د پاکستان ټیم چې په اوس وخت کې د کرکټ د نړیوالې شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري، 3 پرله پسې لوبې د سریلانکا په لوبډله وبایللې. د یادونې وړ ده چې د سریلانکا په لوبډله کې زیاتره ځوان او تنکي لوبغاړي په درېیمه لوبه کې سریلانکا د پاکستان لپاره د 158 منډو هدف ورکړی و چې پاکستان لوبډلې پوره نشو کړی. دا لوبې د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې کېدلې. د 2008 کال را په دې خوا چې د سریلانکا په لوبډلې ترهګریز برید وشو، نړیوالې لوبډلې پاکستان ته د تګ لپاره زړه نه ښه کوي او پاکستان خپلې اکثریت لوبې په عربي متحده اماراتو کې کوي. خو د سریلانکا لوبډله پاکستان ته د 3 ورځنیو او 3 شلوریزو د لوبو د لړۍ لپاره هغې هېواد ته ورغلې او سریلانکا په لوبډله کې اکثریت نوي او ځوان لوبغاړي وو.